زه د سواد کې ومه نو اکثر به واړه واړه ګاډي به دا مهران سویفټ مې لیدلې په سویفټ ګاډي کې به د پنجاب نه خلک راغلل سواد ته به سیل لپاره راغلل نو ما ویل که د تاسو په سویفټ کې وي او دا هغه ځای رالو نو ما تاسو سره پیسې ډېرې دي که څنګه چلېږي نه وی مونږ کور کې یو صندوقچه ایښې ده او ښځه او بچي او زه بچی ته کم پیسې ملاوي د سکول هغه د هغې نه پیسې جمع کوي ښځه مې چې کوم خپل پاکټ مې د هغې نه جمع کوي کله پکې د کچن کې لږ بچت وکړو کله کله پکې زه او کال کې مونږ ښځې بچو سره یو ځل چکر واخلو نو مونږ لم پکار دی چې لږ ډېر بچت کوو او هغه بچت په بنیاد باندې د خدای بندګانو یو ځل خو ښځې بچو سره چکر وال پکار دی که نه چې تاسو علماء کرام چکرې وخې نو مونږ ته به لږ کار اسان شي ځکه پښتنو معاشره کې خو مولوي صاحب خو ښځې سره چې کلام ته لاړه نو میاندې څه وایي وګوره دا کالجي نه خو مې ګیله کوله که نه کوله مولوي صاحب هم ځان سره ښځه د غوږ نه نیولې او کلام ته هلته پروت دی دا پکې ویلا چا راوستي دي داسې وایي که نه وایي نو دا ورته ولې ما خولی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم با په هر سفر کې بیبي ځان سره بوتله او که نه به بوتلله نن رښتیا زه ځان سره بیبي بوتلی شم بلکې زمونږ خو بیبي هم نه ده بیبیانې خو هغه داسې ده که ستا دا خو بیبي هم نه ده نو ټیک ده بیبي نه ده خو آیا خپل کور والا ځان سره بوتلی شم نو لږې ډېرې پیسې جمع کول پکار دي خیر دی کال کې یو ځل چې کوم دی سړی چکر لګي کو بل خوا نه عمرې لاړ شي یو ځای چې ته لاړ شي صحیح دی جي دې سره څه چل کېږي دې سره چې تاسو کله د کور د ماحول نه وځئ که نه ستاسو دماغ کلو شي ځکه د کور جنجال او لانجې هلته پاتې شي نو تاسو بیا دوستانه ماحول کې بیا کار کوئ وګورئ د کور ذهن به ځان سره هلته نوړی کله کله ګورې ښځه او خاوند د کور ذهن یو شي نو هلته د عمرې په هغه ځای کې هم جګړه جوړه کړې وي داسې به نه کوئ د کور ذهن به کور پرې دی هلته به فرش دماغ ځان سره وړی صحیح شو جي اوس چې کله هم تاسو بهر لاړ شئ ښځې او بچو سره ستاسو به د کور مسایل چې په کور کې پاتې شي نو تاسو ته د کور د مسایلو حل به په نظر بالکل کلیر او واضح شي او که دا نه منئ نو تبلیغ والا نه پوښتنه وکړي آیا سړی چې په مقام باندې وي نو د هغه اصلاح ډېره کېږي که نه د خپل مقام نه به دې څلور میاشتې له بل ځای کې سفر کوي نو بیا به اصلاح کېږي مقام به پرېږدي که نه او چې هلته مقام پرېږدي څلور میاشتې ولګي یا مولوي صاحب کال ولګي نو ماشاءالله سړی جوړ شي نو بیا په مقام باندې کار خو بیا هم داسې نه پرېږدي سالانه به ریفریشر کورس لپاره بیا به چیله لګي د خپل ماحول نه بځي یا 1500 مستوراتو سره لګي چې بیا دماغ لږ کولو شي او خلکو ته پته چې خو دین خو ډېر په نقصان کې نه چې کور ته راشي نو هغه سړی به داسې ګناهګار ښکاري چې په بازار کې دا خلک څه کوي دنیا په کار پسې نښتي دي هلته خو دین نه یې ختمېږي لګیا دی او دوی په بازارونو کې ګرځي بالکل هغه جذبه همدغه انسان دی دې په کور کې 2 کاله 3 کې دا جذبه پیدا کېږي نه پیدا کېږي ځکه چې دا کور هغه غم په کور کې پاتې شي دی بهر ته لاړ شي هغه ځای کې دغه شان چې تاسو ښځې او بچو سره بهر لاړ شي ستاسو دماغ به بالکل کلو شي بیا چې کور ته راشي تاسو ته به ډېر څیزونه واضح شي دې باره کې تاسو ته صرف یو واقعه ذکر کوم زما یو استاد هغه ویره دا خبره ما نه منله یو ځل داسې کار وشو چې ما ښځه او بچي ځان سره واغستل او زه ډېر وس مې نه کېدو نو یو ملګري کره لاړم ملګري مې داسې غریب غوندې و وی چې لاړم نو وی کور والا مې دننه ور د هغې یو کمره وه کمره کې چې کوم دی نو اور به یې بلولو لوګي موګي به مالته تلل او هلته به ودو کېدلم او وی بیټک میټک داسې نو بارې داسې چې کوم دی کټ مټه چلو زه به هغې کې ملاستېدم به او بچي مې دننه وی چې داسې دا غرمه روټۍ موټۍ وخوړل نو کور والا ما ته سوال جواب راولېږه چې زونه وایي ما ورته چې د خدای نیکې منې مونږ خو شپې له راغلي یو وایي چې نه که نه یو خو دا کور داسې دی ما خو پکې ډېر تنګ شو ما ورته چې خیر دی خیر دی ما د یو خپل استاد ته ورغلي چې خیر دی کور والا سره کله کله چکر وهل پکار دی زه هغه سړی بار ناست وو تاسو دواړه ښځې بس ګپ شپ لګوئ چې شپه تېره شو سبا راتلو که نه
نو وی پلار راته خزه وای چې یا الله شکر دې خاوند زمون خو ماشاءالله د خیر ډیر غټ کور دی دوه کمرې دي د خیره کچن ځان لدی لوګي ناراضي او د ډنډې پکې مرا کرشته د چت پکې مرا کرشته او د خدای پاک ډیر زیات شکر دې مو خو ډیر سود حال یو او نو کله به جزا قضا کولا ما جو خو د سفر کې څونه خیر نو کله کله د خزي او د بچو سره تاسو سفر کوئ نو ډیر سوزونه تاسو باندې داسې منکشف شي چې تاسو ته ډیر نصیحتونه باندې باغ نشي او په یو سفر کې با تاسو هغه مسائل خدای پاک حل کړي